دوستانو چې چوکیدار نیسئ په کور کې بیا لږ خیال هم ساتئ. یو چوکیدار چې ده په یو کور کې وژلی ده، په قتل یې رسولی ده. هغه په داسې کیسه کې ده چې د خاوند او د ښځې جنګ ده. د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې سره جنګ ده، نو چوکیدار ګواښ له ورغلی ده که څه کیسه ده. خو دی په منځ کې څوک وژلی ده؟ چوکیدار. د یو کور چوکیدار چې ده هغه یې په منځ کې وژلی ده. تاسې راسئ دا ویډیو وګورو. او زما زوی دې مړ کو، ظلم دی مونږه مطلب دی ډېر زیات مونږ سره ظلم شوی دی. سو دومره دغم نه و که نه څه مطلب دی یاره 30-35 هزار روپۍ دې ته ووایه یاره بس دا بوځئ یار کور ته، زه به تاله کور کې ورکوم ځه. مونږ موقع ته ورسېدلو، واقعي هلته یو لاش پروت و چې اشفاق په نامه سره شناخت وسو او دا معلومات وشول مونږ ته چې دې بنګله کې دې چوکیداري کوله او دې چا ویشتی و. بیا خو یې ورور راغه وارثان دیګه مونږ ته راپورټ وکړه چې دا زما ورور نه دی، ما ته یقین ده چې ریاض او رئیس دا مړ کړی دی. دا رئیس او دا ریاض دا چې کوم رونه دي دا خپلو کې، نو دا رئیس ښځې سره څه معامله وه خپلو کې، نو دا یو څه طلاقه شوی او دا حکمیر کې دا کور رسېدلی و، نو دا کور دی دا کورټ په ذریعه میلاو شوی و دا کور، نو بس دی کې دا څه نوم دی جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه ستاسو همکار نواز منګل یم او ګرانو کتونکو 15 ورځې وړاندې د پیښور کومه تاڼه د چمکني د دې په حدودو کې یو ډېره زیات افسوسناکه واقعه مخې ته راغله چې د ښځې خاوند خپلو کې څه ترمنځ څه تنازع به چلېده. په دغه د محل کې یا د کور تاسو ګورئ د دې به څه تنازع و، دې کې یو چوکیدار هغه پکې بې دردۍ سره قتل شوی دی. دې ټیم ما سره د هغې کم ورثه دي هغه هم موجود دي. نو بیا خو دې تاسو ته الله د زړه صبر درکړي. دا راته وایي چې دا وقوعه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا اصل کې وقوعه خو دونه خاص نه وه، بس دا رئیس او دا ریاض دا چې کوم رونه دي دا خپلو کې، نو دا رئیس ښځې سره څه معامله وه خپلو کې، نو دا یو څه طلاقه شوی او دا حکمیر کې دا کور رسېدلی و، نو دا کور دی دا کورټ په ذریعه میلاو شوی و دا کور، نو بس دی کې دا څه نوم دی هغه ښځه دلته راغلو، نو هغې زما رور اشفاق ته ویلو چې یاره زه امریکا ته ځم او ته زما دا کور چابي واله او ته دلته بس چوکیداری کوه، ځکه چې زما کور کې کمرو کې سامانونه پروت دي، هر څه فرنیچر مطلب هر څه سیټونه پروت دي، نو ته به لږ چوکیدار یې زمونږ کور صحیح ده. او باقاعده خپل فیملی م راوله، نو فیملی م هغې یو 45 ډیز هغې دلته ډیوټي کړې ده، نو هغې نه پس دې کې دا رئیس او ریاض چې کوم دي دې بس غوسه و، نو دمکیانې راکولو خپل زوی ته سردار ته. رئیس او ریاض په خپلو کې څه دا رونه دي. رئیس خپل زوی سردار ته دمکی په کال باندې ورکړی دی چې آیا دا اشفاق دلته نه وباسئ، دا به مونږ مطلب کې دا به لارې نه خوښوو، دا به زه مړ کومه. نو بیا هغه ریکارډینګ مونږ له راغلی دی صحیح ده. نو هغه مونږ هغې ته ویلي دي سردار ته چې یاره داسې معامله ده مونږ وځو، هغې ویل خیر د ټینشن مه والئ، 8 اکتوبر باندې به زه به انشاءالله ټکټ کوم او راځم. او دې کې بیا 7 اکتوبر باندې داسې یو واقع وشو چې اشفاق دلنه کمره کې قتل شوی او بس مونږ ته بیا خبر رالو د ورځې 4 بجې کې راشئ، پولیس والا کال کړی دی چې راشئ یاره ستاسو رور مړ دی او خپل رور یې چت کوي. څومره عمر یې و؟ تقریبا 36 سال عمر. واده یې کړی او 4 بچي دي، یو د کال زوی دی او مشرې لور د دی چې 8 سالو دی او زوی چې بل دی دانیال هغه د 6 کالو دی او یو ورکوټي لور د 2.5 کالو. ستاسو د رور دې سره څومره وخت نه چوکیدار و؟ 45 ورځې. مطلب ایلې وسره ټولې 2 میاشتې نه شي، یو میاشت تنخواه اخیستې ورنه او بل میاشت کې بس 15 ورځې تیر کړي وو چې بس داسې بې دردۍ سره دننه هغه قتل کړی. د خلکو چې دا کم مالکان دي چې د چا تنازع وه دي نه خپل قسم ولګېدو مړ شو که نه صرف د ستاسو ورور ولګېدو؟ نه اصل کې چې کم تنازع وه که نه چې زنانه سره زنانه او هغې بچي خو بهر دي UK کې دي، نو دا صرف اشفاق دلته و، نو به دوی سو ادباري کس دننه رالو هغې سره کېناستو بس هغې ورکړو کو رئیس او ریاض رالو پکې فایرنګ وکړو او دا یې مړ کړو. نو موږ ته باقاعده نور تفتیش ضرورت دی. څه پته ولګېده وجه سب معلومه نه شوه؟ وجه همدغه ده چې اشفاق دلته نه وباسئ.
نه خو بس چوکیدار ورته خو کې ویلي هغه مطلوب وجه دا و چې رئیس وایي زه خپل ښځه دلته راولم، بل ښځه هغه بل واده کړی و، هغه وایي زه خپل ښځه دلته راولم چې زما ښځه دلته راشي او بس هغه مونږ به اوسېږو. بل واده چې کم کړی دی، خو آیا دا کور چې کم دی د بل ښځې نوم دی هغه باري نو هغې په نوم دی سیستم. څومره تنخواه ورکوله ستاسو ورله؟ 30,000 تقریبا اسټامپ کې 30,000 لیکل شوی دی. کاکا جی الله دې تاسو ته زړه صبر درکړي. ستاسو بچی او د بچی اسم البدل شته نه چې کم ظلم د سره شوی دی نو په دې به څه وي جی؟ بس دا وایي چې زه چې راغم مطلب دی دا د شاته منډی ده، زه دلته کار کوم او دې ځای کې ټول د 3 منټو 5 منټو لاره ده چې دا دومره دنیا دې ځای نه دومره پولیس خبر شو او زه یې ولې نه خبرولم دلته چې رستا زوی دلته مړ پروت دی. دا یا د شپې 3 بجې ویشته دی یا سهار 4 بجې ویشته دی یا هر ټایم چې ویشته دی کنه، او اطلاع ماته ملاویږي 3:30 بجې د ورځې. ویشتلی شوې څه ټایم کم سے کم 3 بجو خواشا کې داسې او بشا څه ټایم خبر شوې؟ مو 3:30 بجې ورځې. نو مطلب دا منډی کې مطلب دا ټول کلی مې پیژني، دا څومره علاقه ده ټول مې پیژني، رئیس مې پیژني، دا ټول رونه مې پیژني. یاره دی به که دومره غټ مسله و دی به زه راغوښتی یم یاره به راشه یار ملک صاحب کښېنه دا زوی دی خپل بوځه بوی څه که دلته ستاسو زیات لانجیان او ظالمانو خپلو کې که وایي که نه زما د زوی څه کس دا وایي مونږه مطلب دی تاسو خپل سود ذهن دی کور کې مطلب دی دغه د تنازع ده او زما زوی دی مړ کو ظلم دی مونږه مطلب دی ډېر زیات مونږ سره ظلم شوی دی. سو دومره دغم نه و که نه څه مطلب دی یاره 30-35 هزار روپۍ دې ته وایه یاره بس دا بوځئ یار کور ته زه به تعالی کور کې ورکوم ځه خبره ختمه. ته بنګلې ته خپل ښځه راوله یا مطلب هر څوک چې راولي تاسو دا شی دی که نه خو زمونږ خو دغه څوکیداري ده که نه جي. اوس دې ځای نه څوک سامان یوسي یا مطلب دی څوک اخوا دی د دې څوک جوابدار دی؟ دا کمرې ډکې پرتې پولیس به کې څه وکړو؟ پولیس ته بس الله مالک دی، پولیس پکې هېڅ هم نه دی کړی. مونږ چې راغلي پولیس هر څه کړی و. پولیس نه مطمئن راغم هلته نه ننوتم 4 بجې چې دلته راغم پولیس دلته پروت و نو زوی مې هغلته دې بیډ باندې پروت و دلته مشته دننه دی. دا څو ګنټو پورې دلته پروت و چې دا داسې؟ اندازه وکړئ نه چې د شپې 3 بجو نه چې لګېدلي نو مطلب همداسې شپه په شپه چا کېدای شي که چېرته یې بوتلې و بچ کېدو امکانات به او که نه په کم ځای کېدو ته لګېدل؟ یې چېرته پرېښودي؟ په کم ځای لګېدل؟ دا زما خیال دلته هم ویشته دی دلته هم ویشته دی دلته نه سر کې هم لګېدلی. مطلب دی په پلین ویشتی دی چې ستا زوی سره یې ولې باندې دومره دی که نه جي موږ خو دا نه وایي چې یاره څه هوایي کسانو ویشته دا نو رئیس ستا زوی خو دې څه قبضه خو نه کوله د دې کور که نه چې ستا دې زوی سره زمونږ څه عاجزان خلک یو جي دا خو ټول په مطلب دی څوک ډي پي او دی او څوک ډي ایس پي دی او څوک آی جي دی او څوک ایس پي دی دا خو ټول حکومت کې دي. موږ د دوی څه کولی شو؟ موږ د دوی هېڅ هم نشو کولی. د غریب سړي هېڅ هم نشته، عاجز سړي څوک نشته. دا که د اوس زما زوی څه کړی دوی به زما ورونه مات کړي وو پولیس والو، زما کور به یې سوځولی او زما لوښي به یې وړی وي هر څه به یې وړي وو. دلته نه یې څه وکړل؟ دلته دا چې کوم ګیر شو دې زوی مې زور واچولو وایي که تاسو یې نه ګیروئ زه یې مطلب دی ولمه مشین د سپایي نه یې شو کولو نو بیا دلته ننوتل او دا رور یو ګیر کو. اوس بل هم ناست دی کور کې څوک راځي؟ څوک هم نه راځي، نه چاته چاپه لګېدلی دی نه نور څه هېڅ خبره نه. ګرانو کتونکو تاسو د دې دا خبرې واورېدې چې د دوه کور څه تنازع وه، مطلب کورنۍ څه مسله وه. د کور په مسلو کې خو لومبی پکار چې د کور مسلې د کور دننه حل شي. د بل سړي ژوند پکې تباه کول یا بربادول، د دې اوس دا بچی وي شپږ 30 کلن و د هغې بچي هغه د یتیمانان شو، هغه خور زمونږه کونډه شوه بې اسرې شوه. نو په دې ملک په دې قانونونو کې دومره جبر او ظلم روان دی چې سړی حق اریان شي. سهار نه موږ دا راوتو یو ځای کې وکونی شوي چې ورپسې بل ځای کې یو بل ظلم شوی. جی بالکل دا ټایم اوس موږ سره ایس ایچ او چمکني جاوید مروت صاحب موجود دی. په دغه وقوعو په اړه ترنه پوښتنې کوو. ډېره زیاته مننه سر دا راته چې دا کومه وقوعه مخې ته راغلې وه په کوم کې چې چوکیدار قتل شوی دی د دې څه تفصیلات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو موږ ته اطلاع میلا شوه چې داسې کندې دلاور کې یو کور کې لاش پروت دی. موږ موقع ته ورسېدلو واقعي هلته یو لاش پروت و چې اشفاق په نامه سره شناخت وسو او دا معلومات وشول موږ ته چې د بنګله کې د چوکیداري کوله او د چا ویشتی و. بیا خو یې ورور راغه وارثان هغه موږ ته راپورټ وکړه چې دا زما ورور نه دی، ما ته یقین ده چې ریاض او رئیس دا مړ کړی دی. او وجه دا وی چې دې زمونږ 2-3 ورځې مخکې تنازع شوې وه او په دې کور الریډي تنازع وه ښځې خاوند او دې پکې چوکیداره پکې کوله. دې له وجې زمونږ ورورې
د کسانو ویشته دی. سر په تفتیش کې څه پته ولري چې کم ملزم گرفتار شوی دی، وجې څه وجه وښودله؟ دا چوکیدار خو چې کم دی دې سره به چوکیداري کوله او دې سره په نوکرۍ و. تفتیش خو به روان دی، لا سټارټ دی که نه. یو ملزم پکې پاته دی چې ریټ دی، خو دو دا کور نه دا د ښځې دا هغه دا بیان کوي چې دا ماته اکمیر کې خپل خاوند را کړی و. خاوند یې دا وایي چې دا ما عادت نه ده ورکړې، دا زما ملکیت دی، دو قبضه رانه پکړې ده او دو منځ کې طلاق شوی دی او دو سره یو اس اے کې سیټل دی. خو دغه کوم رئیس دی دا اوس پاکستان ته راغلی دی. دې کې مونږ یو ملزم دی چې ریاض دی هغه ګرفتار کړی دی او یو بل ملزم دی رئیس هغه پاته دی. هغه پسې انشاءالله کوشش جاری دی، هغه به ډېر ژر ګرفتار شي. ګرانو کتونکو تاسو د ایس ایچ او جاوید مروت صاحب خبرې واورېدې په دغه وقوعې په اړه چې کم چوکیدار قتل شوی دی، کم چې د موقع نه کم هلته یو ملزم و هغه یې نیولی دی، چې کم دویم ملزم پاتې دی. د دې لپاره هم د پولیس دا وینا ده چې موږ چاپې وخو هغه به هم زر تر زره ګرفتاره شي.